په غزه کې د روغتیايي برخې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په خپره کړې اعلامیه کې لیکلي چې د 2023 کال د اکتوبر راهیسې په غزه کې د اسرایلو په بریدونو کې د فلسطینیانو د مړینې شمیر 48,415 لوړ شوی او 1,11,815 نور ټپیان شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په پایله کې 1 تن مړ او 11 نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د غزې روغتونونو ته د قربانیانو جسدونه چې له خاورو راایستل شوي وو ورولل شوي دي. په غزه کې د حماس د رسنیو دفتر خبرداری ورکړی چې د اسرایلو د مرستو دوامداره بندیز په غزه کې د قطعې لامل کېدی شي. په یو مطبوعاتي بیان کې ویل شوي چې اسرایلي ځواکونو د پرلپسې درېیمې ورځې لپاره د خوراکي او طبي مرستو د ننوتلو مخه نیولې ده چې د 2.4 میلیونو خلکو کړاوونه یې لا پسې زیات کړي دي. د راپورونو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه بېځایه شوي خلک د ژمي په سختو شرایطو کې بې سرپناه پاتې دي چې خوړو، اوبو او برېښنا ته لاسرسی نه لري. په قاهره کې د غزې په اړه د عربي هیوادونو په بیړنۍ غونډه کې چې د اسرایلو د محاصرې د ماتولو لپاره پرېکنده ګام اخیستل کیږي وویل د اسرایلو بندیز د نړیوال بشردوستانه قانون او د لومړنیو اړتیاو د حق څخه سرغړونه ده. عرب مشرانو د سې شنبې په ورځ د غزې لپاره د مصر د بیارغونې پلان تصویب کړ چې اټکل کیږي 53 میلیارډ امریکایي ډالر لګښت لري او هدف یې د فلسطینیانو د بېځای کېدو مخنیوی دی. دغه پلان د عربي هیوادونو د بیړنۍ غونډې په پای کې د ګډون کوونکو عربي مشرانو په بشپړ ملاتړ سره تصویب شوی دی.